په اړه خو د دیوبند چې څومره علما دي دا هغه په دې متفق دي لکه جمهور علما چې ورته حرامه ده. خو زما خو خپل دا تصور دی، ما په دې باندې ویډیو هم کړی دا او په هر چا به کتلي، ډېره وایرل شوې وه. موسیقي د الله تعالی حسن دی او لکه څرنګه غني خان اکثر په دې باندې خبره کوي که نه، په دې پنځو حواسو باندې، حواس خمسه چې ورته وایي. نو دا غني خان یو دغه دی که نه، زړه مې واچو په تال کې د جومات کوڅې ته لاړم، د ملا په خپو مې کېښود، ما وې دا مې صدقه ده. نو بیا ولې غني خان زړه الله له ورکوي په صدقه کې؟ هغه وجه ښیي که نه، هغه سبب ښایي چې زه ولې په خدای باندې منچ یم، زړه وله ورکوم. وایي دا چې څومره زه پوهېږم په طه او په یاسین، دا چې څومره ښکته تللی شي په سجده زما جبین، دا چې څومره اخلي نور دا زما خاکي وجود، دا چې څومره شي سکلی زما جبه انګبین. نو دا د حواسو خبره پکې وکړه چې الله تعالی حواس انسان له ورکړي دي او په دې حواسو د الله تعالی حسن، د الله تعالی د حسن ادراک دا انسان کولی شي. صرف انسان یې کولی شي، ځناور نشي کولی. مثال رنګونه الله پیدا کړي دي، خوندونه الله پیدا کړي دي، پاسته پاسته اسباب الله پیدا کړي دي، د رنګي خوشبويي الله پیدا کړي دي او اوازونه خدای پاک پیدا کړي دي. نو دا تمام د الله تعالی حسن دی او د دې د ادراک لپاره الله تعالی صرف د انسان له دا خاصه ورکړي دي. نو لکه څرنګه چې خوندونه لکه مولانو وایي چې دا ځکه حرام دی چې دا په نفس باندې خوږه لګي موسیقي، خو موسیقي په نفس خوږه نه لګي، په زړه خوږه لګي. نو بیا خو خواږه خوراکونه هم خواږه لګي که نه، دي خواږه خوراکونه ولې کوي؟ نو هغه موسیقي دا د چیرې دا د الله تعالی حسن دی او دا هغه حسن دی چې موږ لکه زمونږ غوږونه دا اورېدی شي او د غوږونو په لار باندې زمونږ زړه د دې نه مزې اخیستی شي. نو موسیقي حرامه نه ده.